پروژینټیس څه شی دی او ولې ضروري دی؟ د مصنوعي القاح د تخنیک د رامنځته کېدو سره د دې ضرورت پیدا شو چې څنګه کولی شو بارزه غوایان یا هغه غوایان چې هغه د هغوی لورګانې ډېرې شیدې تولیدوي وپېژنو. د غوایانو د انتخاب دغه لړۍ د 80 کلونو څخه مخکې راپیل شوې ده. غوایان د مخصوصو کورنیو پورې اړه لري. ټاکل شوی غوی د یوې ښې مور څخه راسره راغلی وي چې ډېرې شیدې تولیدوي او مقاوم نسل وي. کله چې دا غوی د 1 کال عمر ته ورسیږي نو د ده څخه مصنوعي القاح اخیستل کېږي او 100 غواګانو ته تطبیقېږي. د 100 غواګانو څخه لاسته راغلي لورګانې چې دي دوی د 2 کال وروسته د تولید څخه د دوی ټول خصوصیات مطالعه کېږي. کله چې د غوی لورګانې په تولید راشي دغه مهال غوایه د 4 نه تر 5 کالو عمر لري. د غوایه په لورګانو کې 50 خصوصیات یا ځانګړتیاوې مطالعه کېږي او وروسته بیا دغه ځانګړتیاوې یا خصوصیات د نسل یا د خپلې مور سره پرتله کېږي. که چیرې په ټولیز ډول د غوایه ټول خصوصیات مثبت خواته وو نو غوایه د نسل د اصلاح لپاره کارول کېږي. دې پروسې ته پروژینټ ټیسټ وایي. پروژینټ ټیسټ یو اوږده پروسه ده او ډېر مالي بودیجې ته اړتیا لري. په نړۍ کې یوازې 9 هېوادونه دغه پروسه لري. د بیلګې په توګه تاسې دلته د سوپریم OEG جینیټیک یا د جرمني غوایه تاسو ته مخکې چې 719 لورګانې لري. 315 ورځو کې 10,454 کیلو شیدې کړي. د جرمني د اوسط څخه 2018 کیلو پورته دي. د دې ارقامو منظور دا دی چې د شیدو تولید د بارزوالي خصوصیت په دې غوایه کې شته دی. بل لوري که وګورئ 550 لورګانې داسې شته دی چې په هغوی کې د بدن مثبت تغییرات لیدل شوي. ټول خصوصیات که جمع کړئ له 50 پورته کېږي. هر هغه غوایه چې پروژینټ ټیسټ یا دغسې ارقام ونه لري هغه د نسل د اصلاح لپاره نه کارول کېږي بلکې د دې خطر موجود وي چې نسل لا پسې خراب کړي. د نسلي غوایانو لپاره پروژینټ ټیسټ ډېر ضروري. بل خو هغه غوایان چې تازه وي هغه د جینومیک غوایانو په نامه یادېږي. د دې عمر تر 2 کلونو پورې لا لورګانې نه زیږېدلې خو د DNA د مطالعې په اساس باندې د هغې وړاندوینه کېږي چې څومره مثبت تغییرات رامنځته کولی شي. کله چې د غوایانو څخه استفاده کوئ د پروژینټ ټیسټ یا د جینومیک اندازې خامخا وګورئ ترڅو تاسو معلومات وشي چې دا د اصلاح لپاره دی او که نه. زموږ د ګاونډي هېواد څخه راتلونکي مصنوعي القاحې نه پروژینټ ټیسټ لري او نه هم DNA جینومیک لري ځکه خو ورسره نسلونه نه اصلاح کېږي. هغه غوایه چې پروژینټ ټیسټ او جینومیک نه وي د نسل لپاره مه کاروئ. له دغسې غوایانو څخه مصنوعي القاح تولیدول د 30 افغانو نه تر 50 افغانو پورې مصرف لري. د غیر پروژینټ ټیسټ لرونکي غوایه مصنوعي القاح تطبیقول نسل د منځه وړي.